په سلامونو مو هرکلی کوم خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم. که مو چینل نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. نن به زه تاسو ته د افغانستان او د ایرلینډ د ټیسټ لوبې په باره کې معلومات درکړم. افغانستان به خپله دوهمه نړیواله ټیسټ لوبه له ایرلینډ سره ترسره کوي. دغه لوبه په هندوستان کې ترسره کیږي. دغه لوبه به د افغانستان پر وخت باندې پر 9 بجې باندې شروع کیږي. دغه لوبه که څوک وغواړي چې په افغانستان کې په ژوندۍ بڼه وګوري نو له یو تلویزیون څخه کولی سي. که بعضې وروڼه په خارج کې وي یا د تلویزیون ته لاسرسی ونه لري او انټرنیټ ته لاسرسی ولري نو هغه کولی سي چې دغه لوبه په یوټیوب کې په فل ایچ ډي کیفیت باندې وګوري. دغه لوبه چې هر وخت شروع شوله نو یوټیوب ته چې ور داخل شولو یا په یوټیوب سرچینګ کې به یې ورکړئ افغانستان ویس ایرلینډ لیو نو ډایرکټ به یې تاسو ته راوړی ښه په فل ایچ ډي کیفیت باندې. او د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له طرف نه خبر ورکړل شوی ده چې 2 تازه لوبغاړو ته به هم په دغه لوبه کې بیا چانس ورکړل شي. لکه څرنګه چې تاسو ټول خبر یاست افغانستان خپل سکواډ اعلان کړی و خو دغه 2 لوبغاړو ته یې چانس نه و پکې ورکړی، خو اوس یې دغه 2 لوبغاړي هم په خپل سکواډ کې شامل کړي دي. لکه یو ظاهر خان پکتین ده او بل هم سید شیرزاد ده چې یو فاسټ بالر دی. نو تر دې نه مخکې یې دغو 2 لوبغاړو ته چانس نه و ورکړی او افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې رئیس دولت احمدزي ویلي دي چې دغو 2 لوبغاړو ته په دې خاطر باندې چانس ورکړی ده چې دغه د افغانستان په پریست کلاس لوبه کې ښه ریکارډونه لري. نو په همدې خاطر باندې مو دغو 2 لوبغاړو ته چانس ورکړ چې د افغانستان او د ایرلینډ چې کومه ټیسټ لوبه ترسره کیدونکې ده نو دوی هم په دغه لوبه کې ولوبیږي. نو دغه لوبه د افغانستان پر وخت باندې په 9 بجې باندې شروع کیږي او د مارچ له 15 نیټې څخه به شروع کیږي تر 19 نیټې پورې به یې ادامه کوي دغه لوبه. نو دغه د دغه لوبې په باره کې بشپړ او پوره معلوماتو چې ما تاسو ته درکړو او زه به یې اوس تاسو ته سکواډ هم ووایم چې دغه لوبغاړو ته چانس پکې ورکړل شوی ده چې او سبا به معلومیږي چې له دغو 14 لوبغاړو نه کوم 11 لوبغاړي انتخابیږي. د ایرلینډ په وړاندې د افغانستان د ټیسټ لوبډله اصغر افغان لوبډلمشر، محمد شهزاد محمدي وکټ ساتونکی، احسان الله جنت، جاوید احمدي، رحمت شاه، ناصر جمال، حشمت الله شاهدي، اکرم علي خیل هم یو وکټ ساتونکی ده، محمد نبی ساخیل، راشد خان ارمان، وفادار مومند، یمین احمدزی، شرف الدین اشرف، وقار سلام خیل، ظاهر خان او سید شیرزاد دغه لوبډله کې شامل شول. تر دې نه مخکې چې دا 2 لوبغاړي نه وو پکې شامل لکه ظاهر خان او سید شیرزاد. نو اوس دغه دواړه به هم په دغه سکواډ کې شامل شوي دي. نو سبا به معلوم شي چې آیا چانس ورته ورکوي که یې نه ورته ورکوي. نو ډېر امکان شته چې ظاهر خان ته دغه لوبه کې چانس ورکړي په دې خاطر باندې چې په دغه سکواډ کې موجب رحمان نشته نو شاید د موجب رحمان له ځای نه ظاهر ته ځای ورکړي، ظاهر خان پکتین ته. نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ، یا که کومه پوښتنه لرئ یا کومنټ کې راته پرېږدئ نو چینل سبسکرایبول هم مه هېروئ. د خدای په امان.